سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د غزني مالستان ولسوالۍ تېره ورځ په بشپړه توګه د طالبانو له شتونه پاکه شوه. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانشوی په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر طالبان ته مرګ ژوبله اوښتي، خو کره شمېره یې لا روښانه نه ده. له دې سره سم د دغه ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې ځمکني او هوایي عملیات ښه په درز سره روان دي. د نوموړي په وینا د یادو ولسوالیو د امنیت خوندیانې لپاره د سیمه ییزې اردو 2 ټوله جوړ شوي او څه باندې 600 نور کسان د پاڅون کوونکي په توګه تنظیم شوي چې له پوځي زده کړو وروسته به د خپلو سیمو د ساتنې لپاره په دندو وګمارل شي. ولسمشر غني وایي تلپاتې او باعزته سوله د افغانستان د خلکو مهمه غوښتنه ده او حکومت هم دغې اساسي غوښتنې ته رسیدل خپل مسؤلیت بولي. ښاغلي غني د سولې په اړه د مشورتي ناستو په لړ کې تېره ورځ د اهل سنت هزارهګانو سراسري شورا له استازو سره په کتنه کې زیاته کړه چې د سولې مشورتي بورډ د جوړولو موخه د سولې خبرو ته چمتوالی او د بین الافغاني خبرو لپاره د واحد او مشخص ادرس رامنځته کول دي. نوموړي همداراز په ډاګه کړه چې ولسمشرۍ ماڼۍ ته د راتلو لپاره واسطې ته اړتیا نشته، ځکه دا د ټولو ګډ کور دی. له دې سره سم ولسمشر غني وایي په هیواد کې د 40 کلن ناورین د پای ته رسولو او تلپاتې سولې ټینګښت لپاره بین الافغاني خبرې حتمي دي. نوموړي تېر ماښام د لوی کندهار له مشرانو او استازو سره په کتنه کې وویل سوله د افغانانو مهمه غوښتنه او د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه ده او همداراز یې په ډاګه کړه چې موخه معلومه ده مګر لاره باید لا ډیره روښانه شي. د ولسمشر په وینا ځانګړی د سولې لپاره تر بل هر وخت په ملي، سیمه ییزه، بین المللي او د اسلامي هیوادونو په کچه اجماع او فضا برابره شوې ده. په ورته وخت کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې د افغانانو په رهبرۍ او مدیریت د سولې د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي او په دې برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. این اریکسن سوایډنن تیر مازدیګر له ولسمشر غني سره په کتنه کې زیاته کړه چې هیواد به یې د نړیوال ستراتیژیک ملګري په توګه د افغانستان د خلکو او حکومت ترڅنګ وي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د خبرپاڼې له مخې ولسمشر غني په دې کتنه کې چې په ګلخاني ماڼۍ کې ترسره شوه وویل افغانستان د بیا نوي کېدو وړ انرژي د تولید کافي ظرفیت لري او افغانستان غواړي د دغې انرژۍ او حرفوي زده کړو په برخو کې د ناروې له بریالیو تجربو ګټه واخلي چې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر هم په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. او جنرال مظفرالدین د میدان وردګو د نوي والي په توګه وټاکل شو. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک ادارې د خبرپاڼې له مخې جنرال مظفرالدین د دغې ادارې په وړاندیز او د ولسمشر د حکم له مخې تېره ورځ د میدان وردګو د نوي والي په توګه غوره شوی دی. ویل کېږي نوموړی تر دې مخکې د همدې ولایت امنیه قمندان و او په دې وروستیو کې د یوې قومي شورا مشري هم پر غاړه درلوده. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.